د افغان دعوت د شخصیت پیژندنې لړۍ په دې لړ کې دا اصل د اسلام مشهور مبلغ دعوتګر د ډاکټر ذاکر نایک استاد شیخ احمد دیدات رحمه الله په ژوند زده کړو دعوت غږیږو. افغان دعوت چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ ترڅو تر ټولو مسلمانانو ورسیږي. شیخ احمد دیدات رحمه الله په 1918 میلادي کال د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه د هندوستان هیواد چې په هغه وخت کې د بریتانیا مستعمره وه د بمبئی په ښار کې وزیږید. د هغه د پیدایښت څخه وروسته د هغه پلار د خپلې کورنۍ سره جنوبي افریقا ته ولاړ. جنوبي افریقا ته د تللو څخه وروسته دیدات په ښوونځي کې شامل شو. که څه هم دیدات په ژبه باندې نه پوهېده خو د دې ستونزې سره سره یې خپلې زده کړې تر شپږم ټولګي پورې بشپړې کړې، خو د اقتصادي ستونزو له امله هغه ونه توانېده تر څو خپلې زده کړې بشپړې کړي. نو یې په 14 کلنۍ کې ښوونځی پرېښود او په کار کولو یې پیل وکړ. په 1946 میلادي کال کله چې دیدات د فرنیچرو خرڅونکي په حیث کار کولو د مسیحي مبلغینو د یوې ډلې سره چې خلک به یې عیسوي دین ته رابلل ملاقات وکړ. دغه مسیحي مبلغینو به مسلمانانو ته ویل چې ستاسو پیغمبر او دین یوازې د تورې په زور خپر کړی دی. ښاغلي دیدات د دوی دغه نظریه تحریک کړو ترڅو مقایسوي مذهبونه مطالعه کړي. شیخ احمد دیدات وروسته له هغه د دیني مناظرو سره دلچسپي پیدا کړه کله چې هغه د رحمت الله کیرانوي کتاب اظهار الحق ولوست. په دغه کتاب کې په هندوستان کې د عیسوي مبلغینو د حدسو بیلګې یوه پیړۍ د مخه راجمع شوي دي. د دغه کتاب لوستل د احمد دیدات په ژوند باندې ځانګړی اثر وکړ او د انجیل مطالعه یې شروع کړه چې په نتیجه کې د نورو مبلغینو سره بحثونه او مناظرې پیل کړې. ښاغلي دیدات د دې ترڅنګ د یوه نوي مسلمان شوي مبلغ چې فارفیکس نومېده په درسي غونډو کې هم ګډون شروع کړ. ښاغلي فارفیکس به خپلو شاګردانو ته د انجیل په اړه او هم چې څنګه کولای شي مسیحانو ته دعوت ورکړي درس ورکاوه. وروسته له هغه د فارفیکس دغه کار دیدات ته پاتې شو، سره د دې چې احمد دیدات هیڅکله یو روزل شوی اسلامي عالم نه و. د 1942 نه تر 1956 پورې د دعوت لومړنۍ مرحلې شیخ احمد دیدات خپله لومړنۍ وینا د محمد صلی الله علیه وسلم د سولې پیغمبر تر نامه لاندې 15 کسانو ته د دربن په ښار کې په 1942 میلادي کال کې وړاندې کړه. د ښاغلي دیدات سره د هغه د دعوت په کارونو کې د هغه 2 ملګرو هر یو غلام حسین ونکر او طاهر رسول ځانګړې مرسته کوله چې دواړه د دیدات په مسلک کې د نه ستایل شوو قهرمانانو په نوم سره شهرت لري. په 1950 میلادي کال کې درې واړو IPCI یا اسلامیک پروپیګیشن سنټر انټرنیشنل رامنځته کړ. د دې اسلامي مرکز د جوړېدو څخه هدف دا و ترڅو اسلامي کتابونه چاپ کړي او نوو مسلمانانو لپاره د اسلام د زده کړې ټولګی جوړ کړي. نړیوالې هڅې او دعوت د 1980 کلونو په لومړیو کې شیخ احمد دیدات د خپل دعوت هڅې د جنوبي افریقا څخه د باندې د نړۍ نورو هیوادونو ته وغځولې. هغه په 1986 میلادي کال هغه وخت نړیوال شهرت ترلاسه کړ کله چې د دعوت په لاره کې اسلام ته د خدمت لپاره د سعودي عربستان تر ټولو معتبره جایزه یعنی د پاچا فیصل جایزه ترلاسه کړه چې د هغې په نتیجه کې هغه د 46 کالو په عمر 1 لسیزه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل. د هغه په سفرونو کې لاندې شامل دي: څو ځله سعودي او مصر ته سفرونه، د 1915 نه تر 1988 پورې څو ځله انګلستان ته او په 1980 کې سویزرلند ته سفر کول. هغه پاکستان ته هم سفر کړی دی چې هلته یې د ضیاء الحق سره هم ملاقات وکړل. په 1980 میلادي کال د نومبر او ډسمبر په میاشتو کې اماراتو او مالدیف ته سفرونه. په 1980 کال کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کول چیرته چې هغه د جیمي سویګارت او رابرټ ډوګل سره مناظرې وکړې او د دې ترڅنګ د اریزونا په ایالت کې 2 غونډو ته ویناوې وکړې. د مناظرو لپاره یې په 1991 میلادي کال کې سویډن او ډنمارک ته سفرونه وکړل. په 1994 کال د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کول چرته چې هغه یوې غونډې ته وینا وکړه او همدارنګه په همدغه کال کاناډا ته د مناظرې لپاره سفر کول. په 1996 کال د هغه وروستی سفر
استرالیا ته و. ناروغتیا او وفات. په 1996 میلادي کال د مې میاشتې په 3 نیټه شیخ احمد دیدات د دماغي سکتې له امله ناروغه شو چې په نتیجه کې هغه فلج شو او نه شوی کولی چې خوراک یا خبرې وکړي. هغه د درملنې لپاره د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته وړل شو چې هلته د پاچا فیصل په روغتون کې د درملنې لاندې ونیول شو. هغه به د سترګو په چارو سره د خلکو سره مکالمه کوله. شیخ احمد دیدات د خپل ژوند وروستي 9 کلونه په خپل کور جنوبي افریقا کې تیر کړل. د هغه خدمت به د هغه میرمن ښاغلي هوا دیدات کاوه. شیخ به خلک تشویقول ترڅو د اسلام د دعوت په لاره کې هڅې وکړي. هغه د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه د هغه د خدمت د ستایلو لیکونه ترلاسه کړل. همدارنګه د نړۍ بیلابیلو سیمو خلک به د هغه لیدلو او ملاقاتو ته ورتلل. شیخ احمد دیدات د 2005 کال د اګست د میاشتې په 8 نیټه د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې و. د ویرولم په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د شیخ احمد دیدات مناظرې. شیخ احمد دیدات په 1915 میلادي کال د جنوبي افریقا د یو مسیحي وکیل جان ګلکرایس سره د عیسی علیه السلام د دار کېدلو په هکله مناظره وکړه. د شیخ احمد دیدات لومړنۍ نړیواله مناظره د جوش مکډویل سره په 1981 میلادي کال د جنوبي افریقا د دوربن په ښار کې وشوه. شیخ احمد دیدات د فلسطینیاني شورش سره 3 ځلې مناظره وکړه. لومړی په کال 1980 د سپتمبر په 8 نیټه په دې موضوع وکړه چې انجیل او قرآن کریم کې کوم یو د الله جل جلاله رښتینی کلام دی. په 1915 کال احمد دیدات او شورش په رویل البرټ هال لندن کې د آیا عیسی علیه السلام خدای دی تر موضوع لاندې مناظره وکړه. او بیا یې په 1988 کال د اګست په 9 نیټه په برمنګم کې په دې موضوع چې قرآن او انجیل کوم یو د الله جل جلاله کلام دی مناظره وکړه. همدارنګه شیخ احمد دیدات د مشهور امریکایي مسیحي داعی جیمز ویګاټ سره په 1986 د نومبر په میاشت کې په دې موضوع چې آیا انجیل د الله جل جلاله کلام دی مناظره وکړه. د شیخ احمد دیدات نورې د پام وړ مناظرې او بیانونه هم شته دي. په 1991 کال د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې هغه سکاندینیویا ته ولاړ او هلته یې 3 مناظرې او بیانونه وکړل. 2 مناظرې د سویډن په سټاکولم ښار کې د سټانلي سره وکړې. د لومړنۍ مناظرې موضوع دا و چې آیا انجیل د الله جل جلاله رښتینی کلام دی او دوهم هغه د آیا عیسی علیه السلام خدای دی تر موضوع لاندې وه. شیخ احمد دیدات او پاپ. کله چې دوهم پاپ جان پال د کاتولیکو عیسایانو رهبر د مسلمانانو سره د دوه اړخیز تفاهم احترام او خبرو وړاندیز وکړ نو په همغه وخت احمد دیدات هغه ته په 1984 کال د واتیکان په څلورلارې کې په عام محضر کې د مناظرې وړاندیز وکړ چې د پاپ لخوا ونه منل شو چې په نتیجه کې بیا شیخ احمد دیدات کوچنۍ رسالې چاپ کړې او په خلکو یې وویشلې چې په هغې کې لیکل شوي و چې پاپ غواړي د مسلمانانو سره د پټ پټونې لوبه وکړي. لیکنې او بیانونه. شیخ احمد دیدات رحمه الله د مناظرو ترڅنګ زیاتې ویناوې کړي دي او د دې ترڅنګ یې یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي چې د ویناو او کتابونو موضوع یې په زیاتو برخو کې سره ورته دي. د شیخ احمد دیدات د لاندې ویناو څخه یادونه کولی شو. آیا بایبل د الله جل جلاله کلام دی؟ بایبل د محمد صلی الله علیه وسلم په اړه څه وایي؟ په دار زړېدنه او که یوه افسانه. محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح علیه السلام لپاره طبیعي ځای ناستی. مسیح علیه السلام په اسلام کې محمد صلی الله علیه وسلم تر ټولو بهترین شخصیت. قرآن تر ټولو ستره معجزه. د سعودي عربستان تر ټولو ستره جایزه د پاچا فیصل د جایزې ترلاسه کولو وروسته شیخ احمد دیدات خورا شهرت پیدا کړ. د دې شهرت په تعقیب سره د نوموړي کتاب اختیار اسلام او مسیحت. دغه کتاب د لومړي ځل لپاره په 1993 میلادي کال کې د چاپ شمیر یې 10,000 و چې چاپ شو. بیا د 2 کالو په موده کې د دې کتاب شمیر 15,000 کاپیانې بیا ځل چاپ شوې. د دې ترڅنګ شیخ احمد دیدات د 100 څخه زیات کتابونه هم لیکلي دي چې بیلابیلو ژبو ته ژباړل سوي دي. د شیخ احمد دیدات د ویناو موضوع زیات وخت په دې راڅرخېده چې څنګه مسلمانان د مسیحانو او د مسیحي مبلغینو د دسیسو څخه خبر کړي او څنګه وکولای شي هغوی ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي ترڅو د هغوی په لومو کې راګیر نشي. شیخ رحمه الله به د وینا په وخت کې د خپل ځانګړي مهارت او طرز څخه استفاده کوله چې زیاتو ګډونوالو ته به جالبه وه
هغه به د دې ترڅنګ د وینا په پای کې ګډونوالو ته پوښتنو لپاره وخت هم ورکولو چې غیر مسلمانانو ته یې لومړیتوب ورکوه او هغوی ته به یې قناعت کوونکي ځوابونه ورکول. د شیخ احمد دیدات رحمه الله د دعوت له امله په زرګونو کسانو د اسلام مبارک دین قبول کړ.